خوست کې د موسم له بدلیدو یا یخنۍ پیدا کېدو سره یو شمېر موسمي ناروغۍ پیدا کېږي چې تر ډېره اغېز په ماشومانو وي. د ماشومانو متخصصین ډاکټران وایي چې د موسمي ناروغیو څخه د ماشومانو د ساتلو په برخه کې تر ټولو زیات مسؤلیت د کورنۍ والدین لري چې باید ماشومان له ډېرو ګرمو او سړو ساحو لرې وساتي. د اطفالو متخصص ډاکټر ظفرخان اميري وایي میندې باید د موسمونو د بدلیدو په وخت کې زیاته توجه خپلو ماشومانو ته وکړي څو د ناروغۍ ژغورل شوي وي. په اوس وخت کې چون د هوا په سړېدو ده نو د هغه ناروغۍ چې عموما په سړک یا په یخنۍ کې ماشومانو کې پیدا کېږي واقعیات ډېر شوي دي چې عموما د هغې د جملې څخه په زیات تعداد سره تنفسي ناروغۍ دي لکه نمونیا چې موږ ورته نمونیا وایي سینه بغل یا د علوي تنفسي تروق ناروغۍ لکه تنسلایټس پرنجایټس موږ په خپله طبي اصطلاح ورته وایو د دې واقعیات ډېر شوي دي نو د دې دپاره باید والدین بالکل اهتمامات ولري یعنی خپل ماشوم نه داسې چې ډېر یخ وساتي یخ هوا ته یې پرېږدي یا په ازدحام کې وساتي لکه ډېر ماشومان په یو ځای سره پاتې کېږي. د خوست ملکي او تخصصي روغتون ته زیاتو کسانو خپل ماشومان د موسمي ناروغۍ له امله راوړي. عصمت چې خپل ناروغ ماشوم د خوست ملکي روغتون ته راوړی له ملما راډیو سره په خبرو کې ویل چې د هوا له بدلیدو سره د 2 کلن ماشوم ته تنفسي سردردي او د سینې درد پیدا شوی چې ډاکټران په تداوی بوخت دي. مور یاره دی چې مریضي ورته لګېدلې ده وروړو شوخانې ته چې ونه څوپه بس هغه کام موسم بدلیږي د موسم د وجې دی مریضونه شوخانې ته عمر وړی دی. د ویلو ده چې هر کال د موسم له بدلیدو سره خلک د موسمي ناروغیو سره لاس او ګریوان وي چې د دې برخې متخصصین ډاکټران یوازینی لامل د هوا ککړوالی په ګوته کوي. که چیرې کورنۍ خپل اولادونو ته پوره توجه وکړي د دغه ډول ناروغیو مخنیوی به تر ډېره شوی وي. شیرین درمان، ملما راډیو، خوست.